अस्सलाम वालेकुम। शमशाद नड़ीवाल टेलीविजन मिनवालो ज़निज़ार यूसुफज़ई په ځانګړې خپرونه د مسافرو په بنډار کې تاسو ته هرکلی ویم. موږ په نننۍ خپرونه کې په متحده عرب اماراتو کې میشته شاعران، ادیبان او د ټنګ ټکور سره تړلي خلک چې کوم دي دا موسیقاران دا هم راغوښتي دي او ستاسو لپاره هم د یو ځانګړې خپرونې بندوبست کړی دی. په دې کې به تاسو زموږ چې کوم شاعران دي په متحده عرب اماراتو کې چې پښتو ژبې او د پښتو ادب ډېر خدمت کوي د هغه شاعري هم اورئ او دا زموږ کوم فنکاران چې دي د دوی د ټنګ ټکور موږ هم تاسو لپاره تابع کړې ده، نو ټنګ ټکور به په دې کې نه هم وي. د مشاعري عمري شاعر ښاغلي نزار شاه منصوري له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. نزار شاه منصوري. غزل نه مخکې دوه شعرونه دي. ارشاد. چې د زړه په کور مې راختلې لکه ګل د جانان، واه. د زړه په کور مې راختلې لکه ګل د جانان، زما عزیز دی زما دوست دی زما خپل د جانان. واه 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 زما عزیز دی زما دوست دی. د زړه په کور مې راختلې لکه ګل د جانان، زما عزیز دی زما دوست دی زما خپل د جانان. او منم روزګار او غم خادمې د ژوندون برخې دي، منم روزګار او غم خادمې د ژوندون برخې دي، خو د دې هر څه نه مې مخکې دی اول د جانان. واه 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 واه. غزل چې ور مې کلاو درته پریښې د کوڅې جانانه، ور مې کلاو درته پریښې د کوڅې جانانه، سپوږمۍ د توت څانګو له راغله که راځې جانانه. او د کلي خلک به مې ټول راته په نولخته کې، د کلي خلک به مې ټول راته په نولخته کې، چې داسې ډکې ډکې سترګې توروې جانانه. د کلي خلک به مې ټول راته په نولخته کې، چې داسې ډکې ډکې سترګې توروې جانانه. او زما وجود میږي میږي شي لیونی مې قسم، زما وجود میږي میږي شي لیونی مې قسم، د زلفو څوکې چې په مخ راله راښکې جانانه. او په بیا لیدلو دې قسم دی که خفه یم زه، په بیا لیدلو دې قسم دی که خفه یم زه، خفه په دې یم ما د بل په خوله پرېږدې جانانه. او مخامخ وایې چې نظاره نور مې نه پکار، مخامخ وایې چې نظاره نور مې نه پکار، او په شیشه نوم راله په لاس باندې لیکې جانانه. ډېر ښه نظاره.